هند وايي په سیاسي اقتصادي برخو کې افغانستان سره اړیکې پراخوو. د هند د بهرنیو چارو وزارت د سیمهییزو چارو عمومي مدیر جی پی سنګ د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت وین پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه کتنه کې د افغانستان او هندستان پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي او ترانزیټي مسایلو خبرې وشوې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند د بشري مرستو مننه کړې او ویلي دي چې د خپل متوازن بهرني سیاست له مخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. جی پی سنګ په دغه کتنه کې ویلي هند لیواله دی چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان سره سوداګرۍ ته وده ورکړي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.